السلام علیکم. نن ورځ به زموږ د ډسکشن ټاپک وي ریسپایریټری سیستم، د انسان د بدن تنفسي سیستم. راځو په دې باندې بحث کوو، فول کنسپټ په د خیره په دې کې ایکسپلین کوو. خو اول راځو موږ د دې پارټس ګورو، مطلب برخې. دا د کومو برخو نه جوړ دی دغه ریسپایریټری سیستم. صحیح ده؟ ریسپایریټری سیستم د کومو برخو نه جوړ دی؟ ګورئ، ریسپایریټری سیستم که تاسو ته اوس عمومي طور باندې داسې پته وي چې پوزه شامله ده پکې او سږي پکې شامل دي. صحیح ده؟ او دغه یو پیپ که چاله پکې زیاته پته وي. خو ګورئ دا د دې نه دی جوړ. اول خو چې کوم دی په دې کې دا نوز ټریلز شامل دي، د پوزې دا سوري څه شی نوز ټریل. عموما زه به یوه دانه خبره ولیکم، هغه نوز به ولیکم. صحیح ده؟ نوز مطلب پوزه. په دې کې څه شی شامل دی؟ پوزه کې ګوره نوز ټریلز، دا د پوزې سوري څه دي؟ دا پکې شامل دي، او بیا پکې نزل کیویټي یا دا د پوزې خالیګاه. دویمه برخه چې کوم ده هغې کې دی لیرنګز. څه شی؟ لیرنګز څه شي ته ویلی شي؟ انجارې ته. په دې بحث کوو. او بل چې کوم دی هغه دې کې شامل هم دی فیرنګز. څه شی؟ فیرنګز. صحیح ده؟ کومې په دې باندې موږ په ډایجسټیو سیستم کې بحث کړی. او بل چې کوم دی هغه د دې نه بعد چې دی د دې فیرنګز نه بعد دغه پیپ که تاسو وینئ ټریکیا ورته ویلی شي، یا قصبة الریه په پښتو کې. صحیح ده؟ ټریکیا، تراخیا، قصبة الریه یو شی دی. بیا چې کوم دی په دې کې برانکای شامل دي. څه شی؟ برانکای. بیا دا پیپ څه دی؟ د دې نه بعد چې کوم دی نور پیپونه تللي دي، او هغه چې کوم دي سږو ته هم داخل شوي دي، هغې ته څه وایي؟ برانکای. صحیح ده؟ او د دې په ځای چې کوم دی برانشیولز دي. څه شی؟ برانشیولز. دا بیا واړه پیپونه دي، هغه د سږو دننه دي. برانشیولز. صحیح ده؟ او بیا ورپسې څه شی دي؟ عموما لنګز دي. څه شی؟ لنګز. او په لنګز کې چې کوم دی الویولای ورته وایي، په هغې کې د غازاتو تبادله کېږي. صحیح ده؟ دا د دې ریسپایریټري سیستم څنګه دي؟ برخې دي. اول خو راځو موږ وایو چې دا ریسپایریټري سیستم څه وظیفې لري؟ زموږ ستاسو بدن کې څه وظیفې لري؟ اول خو دا دی فنکشن. صحیح ده؟ فنکشنز څه شي ته ویلی شي؟ وظایفو ته. صحیح ده؟ دا کم کارونه کوي دا ریسپایریټري سیستم. اول خو تاسو دا واورئ چې موږ د تاسو لپاره چې کوم دی وینټیلیشن کوي. څه شی کوي؟ وینټیلیشن څه مطلب؟ درځېدله مطلب دغه د محیط او د ژوندي ارګانیزم د دوی ترمنځ د غازاتو تبادله. موږ تاسو اکسیجن ته ضرورت لرو کنو، باید دا واخلو. کاربن ډای اکساید چې اکسیجن کله وسوځي په بدن کې، کاربن ډای اکساید ته جوړ شي، هغه بدن ته لکه چاپیریال ته وردفو بار وباسو. نو اوله وظیفه د دې دا ده د دې ریسپایریټري سیستم چې دا به څه شی کوي؟ وینټیلیشن به کوي. وینټیلیشن. صحیح ده؟ دویمه وظیفه څه شی دی؟ دویمه وظیفه چې کوم دی د بدن د داخلي مایعات چې کوم دي د دیو د پی ایچ کنټرول دی. څه شی؟ د پی ایچ کنټرول دی. ګورئ پی ایچ مطلب پاور اف هایدروجن. ګورئ که تاسو لیدلی داسې یو عموما خلک چې کوم دی دغه ډېر رسموي منفي و، او بل چې کوم دی دا ځای مثال شو، دا چې کوم شو دا یو حسابېږي. صحیح ده؟ هغه د یو نه سټارټي. صحیح ده؟ یوي او بیا څه شی وایي، او بل یې څنګه ورکړی دا یو دغه شانتي، او بل 14 پورې. دا ځای چې کوم دی دا دا څنګه دی؟ خنثی دی، نیوټرل دی. صحیح ده؟ نیوټرل دی. خو که د دې وونه اندازه کته شوله 6 5 4 3 2 1، دا څنګه دی؟ دا اسید دی. دا ځای به څنګه وي؟ تیزابي به وي. دا مایي که دا ځای که محیطي کار ځای نو دا به څنګه وي؟ تیزابي. او که دې خواته و د وونه 14 پورې د دې په رینج کې چې دا څومره عدد راځي هغه به څنګه وي؟ بیس به وي، مطلب بیسیک به وي، القلي به وي. صحیح ده؟ په دې خو پوهېږئ که نو ګورئ دا ریسپایریټري سیستم څنګه چل کوي؟ زموږ د بدن د داخلي مایعات چې کوم دي د دې پی ایچ ساتي، نه پرېږدي چې یا ډېر القلي شي او یا ډېر مثال اسیډي شي. چې څه کوم ځای کې ضرورت وي هغه ځای کې لکه مینټین ساتي، ثابت ساتي. نو پی ایچ مطلب پاور اف هایدروجن، نه پرېږدي چې یا اسیډي شي او یا څنګه شي؟ القلي شي. که نه بل دغه چې کوم دی هغه د بدن د حرارت درجې کنټرول دی. څه شی دی؟ ټمپریچر کنټرول کوي. بدن د حرارت درجه چې کوم ده هغه د ریسپایریټري سیستم په واسطه باندې هم کنټرولېدی شي. څنګه کنټرولېدی شي؟ تاسو ته پته شته؟ دا یو فنکشن دی، په دې باندې پاسه بحث کوو. دې ټولو باندې بیا راځو. او بل اخري فنکشن چې کوم دی هغه دی فونیشن. څه شی؟ فونیشن څه مطلب؟ د اواز تولید. د اواز چې موږ کوو خبرې کوو که نه، دا غږ تولیدي. دا چې دی دا د دې هاضمي سیستم یو فنکشن دی. هاضمي نه، د ریسپایریټري سیستم. صحیح ده؟ تنفسي سیستم. نو دا چې کوم دا د دوی فنکشنز وو. اوس راځو او موږ بحث کوو په دې یو پارټ باندې چې دا پارټس څنګه جوړ شوي دي، کم کار کوي که نه. دا ریسپایریټري سیستم به موږ ټول واضح کړو. اول نمبر چې کوم دی د پوزې دا تشه برخه چې کوم ده هغې ته ویلی شي نزل کیویټي. څه شی؟ نزل مطلب پوزه. صحیح ده؟ او کیویټي مې درته پرون ویلي وه چې څه شی دی؟ خالیګاه. نزل کیویټي د پوزې
خالیګاه د پوزې دا تشه ګوري هوا چې کله موږ اخلو اول چرته راځي پوزې ته راځي ګوري د خولې په واسطه مخ شو صحیح ده خو ګوري پوزه څنګه ده پوزې ته راشي دا وا اوس پوزې ته چې نه نوځي دلته د سیمایي شانتي لږجي شانتي مایي ده دا په پوزه کې دننه دلته بیا د سینري شانتي ویښتان دي تاسو وګورئ کنه سیلیا په شانتي سیلیا ورته ویل شي صحیح ده هغه ویښتانو په واسطه باندې چې د هوا څنګه شي فلټر شي تصفیه شي صفا شي کنه دوړه پکې میکروب دغه وغیرہ چې پکې دغه سي هوا څنګه کی توده کی مرطوبه کی نمجنه شانتي د هوا ګورئ که تیز هوا یې ژمی او تاسو کله موټر سایکل یا موټر کې ناست او هوا ورباندې لګي ساه سمه نشئ اخیستلی صحیح ده او دا لکه یخ هوا یې که نه نو بیا هم دا سپېږمۍ سوځي مور سره ډېر زیات لکه دا تنفس چې کوي هغه ډېر سخت هم شي نو د دې لپاره دا سوري دي دوی څنګه کی فلټر وکړي تصفیه وکړي او د هوا څنګه کی نمجنه شانتي کړي ځکه دلته خوا مایع وه که نه لزجي مایع وه نو څه شی کوي وظیفه شي خاورې میکروبي دوړه وغیره د دې ټولو نه څنګه کی د هوا صفا کړي فلټر کړي بله چې کوم دا هغه موږ سره دی لیرنګس صحیح ده لیرنګس باندې به پس خبرو وکول دا فیرنګس موږ په ډایجسټیو سیستم کې تیر لیکچر کې ویلو ورې فیرنګس موږ ویلو کومه څه شي کومه ورې تنفس په وخت کې چې کوم دی د کومې نه موږ د کومې مثال ورکړو چوک صحیح ده چوک مثال ورکړو او دا چوک څه دی د دې نه هوا راتېرې شي چرته دي لیرنګس ته دي لیرنګس باندې بس کوو ورې تنفس په وخت کې د دې نه هوا تېرېږي ورې غذایي مواد دي اوبه د دې تېرېدو په وخت کې څه کومې د وړې ژبې په واسطه باندې وتړل شي وړه ژبې موږ تېره ورځ ویلې وکړو ها نو هغې په واسطه باندې دا وتړل شي خوراکي توکي دا د مرۍ په لوري ځي صحیح ده او انجرې ته به دا ننوځي صحیح ده فیرنګس موږ ډایجسټیو سیستم کې ویلو دومره تفصیل بس دی بل ارګن چې کوم دی هغه دی لیرنګس صحیح ده لیرنګس مطلب حنجره دا اواز چې موږ تاسو کوم راوځي هغه د حنجرې نه راوځي صحیح ده تاسو خبرې کوئ دې ځای کې لاس کېږدئ یا ګوتې ګورئ نو دا به څنګه داسې ویبریشن به کوي اواز دې ځای نه وځي که نو ښه نو بیا تاسو ته پته لګي ګورئ دا لیرنګس چې کوم دی د کومې نه وروسته د دې چوک نه بعد دی صحیح ده خوله شوله او پوزه که نه د دې نه بعد کومې دی صحیح ده کومې دا چوک شو که نو د چوک نه بعد اوس څه دی لیرنګس دی په تنفسي سیستم کې اوس دا لیرنګس څه دی لیرنګس دا دوه دانې پردې لري صحیح ده یا دا چې دي د غږ داسې تنابونه لري که نه دا تنابونه لري او دا چې کوم دی دا صوتي پردې چې کوم دي یا دا تنابونه دا چې کله ورپېږي کنه او رپی ولی رپی کم ټیم کې رپی دا د عضلاتو د انقباض او انبساط راټولېدو او بیرته خوشې کېدو د دې کبله چې کوم دی دوی سره نښتي او دا کله انقباض او انبساط وکړي مطلب ورپېږي نو بیا یې اواز تولید شي صحیح ده دا شو بله خبره دا ده دا د غږ دا تنابونه چې کوم دي یا دا صوتي تنابونه چې ورته ویل شي صوتي پردې دغه عضلاتو نه چې جوړې وي دا چې دي دا په نارینه او ښځینهو کې فرق کوي صحیح ده نارینه اواز وګوري داسې نری صحیح ده او د نارینه اواز چې وګوري ډبلي صحیح ده وبخئ او د ښځینه اواز چې کوم هغه نری شانتي نو هغه چې کوم دی هغه د دې غږ دا تنابونه چې کوم دي د دې جوړښت د دواړو یا نارینه او ښځینهو فرق کوي ها بل چې کوم دی ګوري لکه د دوی دا خو فرق وکړي که نه او عموما انسانان چې کوم دي دا چیلم ورته ویلی شي او سګرټ دا چې دی عموما د غږ دا پردې زیانمنوي تاوان ورته لري ښه دا ښه شی نه دی ښه بله چې کوم ده هغه د ټریکیا څه شی ټریکیا مطلب ټریکیا له پښتو کې ویلی شي قصبة الریه دا عربي لفظ دی نو دا چې کوم دی پښتو کې ورته خلک تراخیا وایي څه شی ورته وایي تراخیا ورې دا څه دی دا ټریکیا یا تراخیا دا د دې لیرنګس نه بعد ده ورې تاسو ګورئ دغه دا پیپ چې کوم دی دا مخامخ دا کلک شانتي په حیواناتو کې دا ډېر ښه معلومیږي د علالې په وخت کې به تاسو لیدلی نو دا څه دی دا ټریکیا دا دې په واسطه باندې دا چې دی د لیرنګس نه بعد شو او کلک قوي پیپ دی صحیح ده د کارټلیج نه جوړ دی ها اوس دا ټریکیا چې دی ما ورته ویلي دا د کارټلیج نه جوړ پیپ دی مطلب غضروف نه غضروف څه شي ته وایي کرپندوکي صحیح ده دا غوږ نرموي ګوره د نرمۍ نه د غوږ دا جوړښت وګوره دا کرپندوکي دی اډوکي نه دی نه ډېر کلک دی او نه ډېر نرم دی لکه غوښه دا پوزې دا وګورئ دا شو نو دا چې کوم دی دا په خپله یو کارټلیج دی کرپندوکي دی او دا د انجرۍ نه بعد چې دی موقعیت لري ها هوا چې کوم دی د دې نه تېرېږي او د دې دغه چې کوم دی لکه اندازه 2.5 سانتي متره قطر لري او 11 سانتي متره دا اوږد دی صحیح ده 11 سانتي متره دا اوږد دی دا به زه ولیکمه 2.5 سانتي متره 2.5 سانتي متر د دې څه دی ډیامټر دی مطلب قطر دی دا پیړوالی او د دوی دا لینت چې کوم دی لینت اوږدوالی هغه دی 11 سانتي متره 11 سانتي متره څه دی لینت دی اوږدوالی ورې د دې ځای نه تاسو حساب کړئ تر د دې دواړو دغو پورې سږو پورې ورې دا داسې شکل لري ګورئ دا چې کوم دی دا تراخیا ده صحیح ده دا څه شی دی دا تراخیا ده همداسې زیګ زیګي وي ښه داسې زګه زګه وي نو دا څه دی دا بیا اخر کې راشي دا بیا راشي یو سږي ته او دا بیا راشي داسې
بل سږي ته دقسې. ها دا چې کوم دي دا اوس سږي دي، صحیح ده. فرض کړئ دا څه شی شو؟ سږي شو. دا څه شی شو؟ دا سږي دي. ها او دا چې کوم شو هغه چې کوم شو لیفټ سایډ والا او د رائټ سایډ والا، صحیح ده. دا رائټ سایډ والا چې کوم دی دا بیا درې لوبه لري او دا لیفټ سایډ والا چې کوم دی هغه دوه لوبه لري. لوب یو برخه ته ویل شي. دا غوږ نرمۍ ګورئ داسې شکل چې کوم دی دا د غوږ نرمۍ دا لوب دی، صحیح ده. داسې لوب شکل دې ته لوب وایي. ګورئ دا چې کوم دی دا بیا درې لوبه لري که نه، او دا چې کوم دی دوه لوبه لري، دوه برخو ویشل شوی دی. ښه ګورئ دلته دا لیرکس چې کوم دا اواز چې تولیدوه هغه د هغې نه بعد دا څه شوله؟ دا ټریکیا شوله. دا څومره دغه لري؟ 11 سانتي متره اوږدوالی لري او دغسې بیا 2.5 سانتي متره څه شی لري؟ قطر لري یا ډبلوالی ډیامټر ورته ویلی شي. ښه نو بیا څه وشي؟ ګورئ دا ټریکیا چې کوم دا ټریکیا په دې کې په خپله داسې ویښتان واړه شانتې ویښتان دي. څه شی دي؟ واړه شان ویښتان دي او دا څه شی کوي؟ دا چې کوم دی هوا ورکوي سږو ته، صحیح ده. هغه ځای نه هوا راغله د دې ټریکیا په واسطه باندې سږو ته څه شی ځي؟ هوا ځي. ګورئ دا چپ چې کوم دی هغه هم لږ غټ هم رسم کړی، خیر د لاس رسم دی. ښه نو څه شی وکړي؟ هلته پکې لکه هوا ورکوي سږو ته هوا انتقالوي. دننه ساحه کې چې کوم دی میوکوز داسې مایع ده، صحیح ده. په دې به بیا بحث وکړو استرولوژي کې. ښه او ویښته لري، دوی څه شی لري؟ ویښته لري. او دا چې کوم دی دا ټراخیا دا په دوو برانچونو ویشل شوې ده. څه شي باندې ویشل شوې ده؟ په دوو برانچونو ویشل شوې ده او دې ته چې وایي برانکس. څه شی؟ برانکس. دغه دواړو ته چې وایي برانکس یا برانکای، صحیح ده. ها نو دا چې دی دا بیا په دې باندې وویشل شي او لیفټ او رائټ ورته ویلی شي. دا یې لیفټ شو، دا یې څه شو؟ رائټ شو. ها اوس د دې نه بعد چې کوم دی دا لاړه چېرته داخل شو؟ سږو ته. اوس به موږ څه شی وایو؟ دغه سږو کې ګورئ په سږو کې چې کوم دی خپله دا برانکای شو، دا دواړه اوس برانشیول دي. دا چې کوم دا په نورو وړو دغو باندې تقسیم شي. ګوره داسې وړو دغو باندې تقسیم شي، هغې ته ویلی شي څه؟ برانشیول، صحیح ده. دغسې نورو باندې تقسیم شي. نو دا په دې نورو باندې تقسیم شي، هغې ته څه وایي؟ برانکیولز وایي. اوس په سږو کې چې کومي دا موجود دي، بیا ورپسې چې کوم دی دغه په نورو دغو باندې وړو څانګو وویشل شي، هغې له برانشیول وایي. څه شی؟ دا چې دننه راننوته دا وړې څانګې دي. اوس به موږ سږي وایو. سږو کې دا الویولای، ولې دا سږي اوس په خپله څه شی دي؟ دا چې کوم دي د هوا نه ډک داسې بالونونه څه شی دي؟ سپنجي ډوله ارتجاعي بالونونه دي، سپنج په شانتې دي. العالم کړی د سږي داسې زور کې داسې سپنج دي، صحیح ده. سپنج په شانتې او ارتجاعي دي، ښه چې هوا ډېره ورننوځي، صحیح ده. چې ډېر ډک شي، ارتجاعي خاصیت لري داسې کش کېدونکي. ښه نو دا څه دي؟ بالونونه دي، هوا نه ډک سپنجي دي، ارتجاعي. دا چې دی ګورئ د ټټر دننه سینه څه شی د دې دننه د زړه ښي طرف او چپ طرف ته ګورئ دا زړه چې کوم دی داسې په منځ ساحه کې دی، داسې ډایرکټ په دې منځ کې نه دی، په دې منځ باندې ګورئ د زړه فرض کړئ دا څه شی شو؟ زړه شو. زړه ښي او چپ طرف ته دي او دا زړه چې کوم دی بیا د چپ طرف ته لږ مایل دی، لږ چپ طرف ته اوښتی دی، صحیح ده. ښه اوس دا څه دی؟ د زړه ښي او چپ طرف ته وکنه او دا د حجاب حاجز ما درته پرون ویلي وو کنه ډایجسټیو سیستم کې حجاب حاجز مطلب ډیافراګم. ډیافراګم څه مطلب؟ حجابي حاجز. دا څه شی و؟ د سینې خالیګه او د خېټې خالیګه دا سره څنګه کوله؟ جدا کوله، بیلوله، سپریټ کوله. ښه اوس بله په دې کې څه خبره ده؟ دا چې کوم دي برانچونه د سږو دننه په برانشیولونو ویشل کېږي. دا برانشونه دي که نو دا غټ اول دا ټراخیا وه، ټراخیا په برانشونو ویشل شوه، د سږو دننه په برانشیولونو ویشل شوه. دا واړه واړه چې دي دا برانشیولونه دي، صحیح ده. په څه ویشل شوله؟ په برانشیولونو باندې. ښه اوس دا بیا برانشیولونه چې دا په هوایي کڅوړو باندې پای ته رسېږي. څه شی؟ دا برانشیولونه چې د دې په آخر کې چې کڅوړې شانتې وړې وړې او هغه کڅوړو ته څه شی وویلې موږ مخکې؟ هوایي کڅوړې یا الویولای. څه شی؟ الویولای. دا دي ګوره دا ګورئ تراخیا په دوو څه شي باندې وویشل شوه؟ په برانکای یا برانکس باندې، صحیح ده. یو دا شو یو دا شو. دا بیا سږي ته ننوته، دا چې کوم دي دا نورې برخې چې پرې لاړې څانګې دې ته موږ څه ویلي؟ برانشیولز. او بیا چې کوم دی دا برانشیولز راغله بدل شو په یوه کڅوړه باندې، یو ګرد شانتې. دا تاسو وینئ دې ته چې وایي الویولای یا هوایي کڅوړه. دا دی الویولای. اوس دا څه شی کوي؟ ګورئ په دې الویولای کې چې کوم دی په دې کې ګاز اکسچینج کېږي، د ګازونو تبادله کېږي. موږ هوا والو که نو اکسیجن واخلو، موږ څه واخلو؟ اکسیجن. او چې بیرته ساه وباسو موږ څه کړو؟ کاربن ډای اکساید. دا چېرته تبدیل کېږي؟ دا په دغه الویولای کې.
چاته کیږي الویولای کې کیږي. ها دا چې کوم دا ډیر اوږد پروسس دی، په دې به بیا د خیره ځان له لیکچر وایو، خو صرف تاسو دومره زده کړئ چې د غازونو تبادله چېرته کېږي، په هوایي کڅوړو یا الویولای کې کېږي. ها بله خبره دا ده چې هر الویولای چې کوم دي هغې سره ډېر زیات کیپیلریز نښتي. څه شی نښتي؟ کیپیلریز. اوس مجبور یم درته ووایم دا چې کوم دی فرض کړئ دی یو آرټري، یو ورید څه شی شو؟ شریان شو. شریان نه خو زه اوس به سیستم جوړ کړو. دا ښه ګورئ ما ته وګورئ دې خوا دا شو آرټري. څه شی؟ آرټري. آرټري څه ته موږ وایو؟ شریان. شریان هغه رګ دی چې د زړه نه صفا وینه وباسي د بدن نورو برخو ته وړي. او دا څه شی راوړي؟ صفا وینه مطلب په هغې کې به څه شی موجود وي؟ اکسیجن. او دقسې ورید موږ چا له ویلی؟ ورید موږ هغه رګ له ویلی چې دوی ناپاکه وینه، مطلب په ناپاکه وینه کې څه شی؟ کاربن ډای اکساید یې که نو ها دا څه شو؟ آرټري شو، دا وین شو، دا ورید شو او دا آرټري شو. دا د زړه نه وینه راوړي او دا یې بېرته زړه ته وړي. او د دې په منځ کې یو رګ دی هغې له موږ څه وایو؟ کاپیلري. کاپیلري مطلب شعریه عروق یا ویښته ډوله رګونه. اوس دا یو کاپیلري دی، دا شو انساج. صحیح ده؟ دا فرض کړئ انساج دی. دلته چې کوم دی انساج څه شی کوي؟ یو حجرات هغه د اکسیجن ته ضرورت لري که نه؟ ژوندي دي. موږ په اووم کلاس کې په اول چپټر کې دا ویلي چې دا ژوندی دی او اکسیجن ته ضرورت لري، تنفس به کوي که نه؟ ریسپایریشن. ښه اوس اکسیجن دی آرټري راوړه د ځان سره، دلته یې راوړه. دا کپیلري لیور. کپیلري دا وړوکی ویښته ډوله رګ دی، دا په سترګو نه ښکاري. ښه دې له راوړه. اوس د دې سره چې کوم دي دا انساج ټچ دي. ټچ دي تقریبا ټچ نه دي، تقریبا 100 مایکرومتره د دوی په منځ کې اندازه ده. 100 مایکرومتره. صحیح ده؟ 100 مایکرومتره دا دوی په منځ کې د فاصله شانتي ده. خو دلته ډیفیوژن وشي. څه شی وشي؟ ډیفیوژن. ډیفیوژن ګورئ ما له خوښ شي دې ته ډیفیوژن وایي. دلته څه شی دی؟ دې دغه چې کوم دی انساج و دې کاربن ډای اکساید اکسیجن یې مصرف کړی دی او کاربن ډای اکساید ته جوړ شو. څه شی ته جوړ شو؟ کاربن ډای اکساید. دلته کاربن ډای اکساید ډېر زیات دی. څنګه دی؟ ډېر زیات دی. او دلته چې کوم دی په دې داخل کې کاربن ډای اکساید څنګه شو؟ زیات شو. او اکسیجن اندازه څنګه ده؟ کمه ده. صحیح ده؟ په دې خو پوه شوئ. اوس په دې رګ کې څه دی؟ اکسیجن زیات دی. صحیح ده؟ او کاربن ډای اکساید پکې څنګه دی؟ کم دی. صحیح ده؟ اوس دا ډیفیوژن وکړي. ډیفیوژن داسې وکړي دا زیات شی هغه له ورکړي. صحیح ده؟ او کم هغه نه راوالي. اوس داسې دلته اکسیجن زیات دی که نو دا راشي کپیلري لیور کړی دی که نو دا راشي انساج له دوی ته استفاده کوي. دوی چې هغه اکسیجن مصرف ورسوه او مطلب کاربن ډای اکساید سیوا دی، دلته څه شی دی؟ کاربن ډای اکساید زیات دی. نو هغه کاربن ډای اکساید څنګه شي؟ هغه کپیلري له ورکوي. او کپیلري چا له ورکوي؟ وین ته، ورید ته. کاربن ډای اکساید هغې چا ته وسي؟ زړه ته. زړه یې بېرته سږو ته وسي. سږي چې کوم دي هغې خارج کړي. داسې ډول دی. بیا د سږي چې کوم هغه اکسیجن والي زړه له ورکړي، زړه یې د بدن نورو برخو ته ورکړي. د چا په واسطه؟ آرټري په واسطه. آرټري چې کوم دی صفا وینه راوړله، مطلب اکسیجن پکې و، اکسیجن یې انساج له ورکړ، کاربن ډای اکساید د بېرته کپیلري واست. ور دا کپیلري څه دی؟ دا یو منځګړی دی. صحیح ده؟ ته چې کوم ته صحیح ده تا سره دی دا کتاب او تا سره چې کوم دی دا کتابچه ده. د ده چې دی دې کتابچې له ضرورت دی او ستا مثال دی کتاب له. اوس دلته چې د دوی لکه اکسیجن ته ضرورت وي او دا کاربن ډای اکساید هسې اضافه وي. اوس دا څنګه چوي؟ دا چې کوم دی دا د ده کتابچې له ضرورت دی او ستا کتاب ته مارچه کوئ. اوس خپلو کتاب دا تاسو دواړه مثال په ژبو کې نه پوهېږئ، ژبه هم یو بل نه ورځي. هغه مثال چې کوم دی انګلستان نه راغلی دی، ته چې مثال انډیا والی که نه یو بل څه بیخي نه پوهېږئ، بیخي ډفرنټ دی. نو اوس به څه کوئ؟ زه راشم دې منځ ته، زه څوک یم؟ کپیلري یم. څه شی یم؟ کپیلري ویښته ډوله رګ. تا نه دغه راوالم کتاب، د ده ورته ضرورت دی، د دی ورکړم. هغه نه کتابچه راوالم، زه چې یم ما له انګریزي هم راځي مثال، ما له اردو هم راځي، دواړو په ژبو پوهېږم. تا نه کتاب راوالم دلی ورکړم، د ده ورته ضرورت و. د نه کتابچه راوالم تا له درکړم، ستا ورته ضرورت و. دا دغسې د کپیلري قسم څه شی دی؟ اکسیجن د آرټري نه راوالي او نسج ته یې ورکړي، انساجو ته یې ورکړي. او بیا د همدې انساجو نه څه شی راوالي؟ کاربن ډای اکساید. د دوی سیزلی که نو مصرف کړی اکسیجن کاربن ډای اکساید ته جوړي، هغه چا له ورکړي؟ وین له ورکړي، ورید ته یې ورکړي، ورید یې زړه ته وسي، زړه یې سږو له ورکړي، هغې بار کړي. صحیح ده؟ نو دا داسې چلي. نو دا د غازاتو تبادله شوله، اکسیجن واخلي او کاربن ډای اکساید خارج کړي. ګورئ انساج یې داسې وکړي، انساج یې داسې اکسیجن واخلي تی او دغسې کاربن ډای اکساید څنګه کړي؟ بېرته ورکړي. ښه نو داسې وکړي بیا چې کوم دی ورید زړه له وسي، هغې بار کړي. نو دا چې کوم دا په الویولای کې هوایي کڅوړو کې داسې تبادله وشي. صحیح ده؟ ښه اوس ګورئ دا الویولای چې کوم دی د هوایي کڅوړې اکسیجن لکه جذب کړي او کاربن ډای اکساید چې کوم هغه بدن نه خارج کړي. په دې ټولو باندې موږ څه شی وکړو؟ بحث وکړو. اوس په دې هر یوه سږي کې چې کومي د سږو کې میلیونونه څه شی الویولای یا د هوایي کڅوړې پکې څنګه لکه شامل په دې کې شته.
ها اوس خبره داسې ده چې دا کڅوړې عمومي سطحه چې کوم ده هغه 100 متره مربع ډیره ده صحیح ده ورې د سګو نه د کڅوړې د عمومي سطحه چې ده هغه 100 متره مربع ډیره ده دا څه مطلب ګوري د عمومي سطحه د بدن د پوستکي څه ده دا څنګه د بدن پوستکي د دې نه 50 چنده څنګه 50 چنده زیات دی د دې سطحه صحیح ده او پورا اکسیجن اخلي او دغه کاربن ډای اکساید خارجوي تاسو پوه نه شئ د الویولای څه ده د دوی سطحه دا څه ده د دې بدن د سطحې نه لازمه څومره غړ بدل د دې نه 50 چنده زیات ها لکه دا چې کوم دي دومره زیات دي 100 ملي متر 100 متر مکعبه صحیح ده نو دا څنګه دي لکه ډیر دي خاص چې کوم دي دا د تنفس عملیه څنګه کیږي د تنفس عملیه ها د تنفس عملیه چې کوم دا داسې کیږي اول چې انسپایریشن وشي اکسیجن داخل شي سګو ته صحیح ده سګي زړه لور کی او زړه چې کوم دی دغه سي د بدن انساج لور کی انساج مارته ویلي چې د څه تبادله کوي انساج کوم کاربن ډای اکساید سوزولې هغه وین لور کی وین وری دی بیرته راوړي زړه ته زړه چې کومي بیرته سګو لور کی او باري ګوره دي د وای انسپایریشن اکسیجن اخیستلو ته چی وای ګوره دا د ریسپایریشن دغه چې کوم دی د تنفس چې کوم دی هغه په دوه سټیپونو کې واقع کیږي صحیح ده په دوه مرحلو کې کیږي یو ته چی وای انسپایریشن مطلب چې ته اکسیجن څنګه کی واخلي او ایکسپایریشن دا اکسیجن چې کوم اکسیجن دا ستاسو بدن حجرات او انساج وسیزه او بدل ک کاربن ډای اکساید دا او چې کله دا کاربن ډای اکساید بدل کی لکه کاربن ډای اکساید څنګه کی خارج کی دا څنګه کی خارج کی او دا واخلي ګوري ایکسپایریشن د کاربن ډای اکساید خارجول ګوره انسپایریشن ساخیستل او ایکسپایریشن ساخیستل لنډه صحیح ده ها نو دوی چې کومي داسي عموما ګوري کله چې انسپایریشن کیږي سامن واخلو په بدن د سګو او د سینې د دې د پنجرې څخه د داخلي فشار څنګه شي زیاتېږي کنه ساخلي زیاتېږي ولی ځکه سګي مونږ ویلو ارتجاعي دي څنګه دي د سې کشکیدونکو خاصیت لري ها او دغه چې کله ایکسپایریشن وکي کاربن ډای اکساید خارج نو بیا څنګه کیږي بیا د داخلي فشار څنګه شي دا قفس راټول شي او داخلي فشار هغه بار شي مطلب دا داخلي فشار کم شي بار نشي ها ګوري یو ځوان انسان چې کمی هغه په یو دقیقه کې د 1200 تر شلو پورې دغه کوي انسپایریشن ایکسپایریشن کوي دغه تنفس کوي یو دقیقه کې د 1200 نه شلو پورې څومره کوي پر منټ لکه په یو منټ کې څومره کوي 1200 نه تر شلو پورې تنفس کوي صحیح ده ها بل خبره دا ده چې عموما دا ساه اخیستل چې کوي دا د استراحت په وخت کې آرام قراري صحیح ده او بیا چې کله ته کار کې ورزش کې صحیح ده نو دا کوي هغه ټیم کې بیا لکه ساه اخیستل څنګه شي ریسپایریشن ریټ زیاتېږي ولې زیاتېږي ځکه ته کار کې منډې وې ورزش کې هلته ستا بدن چې کوم دی کار کوي کنو انرژي ته زیات ضرورت دي اکسیجن ته زیات ضرورت دي انرژي خو داخل کی اکسیجن ته ضرورت دي نو اکسیجن څوک ورلېږي زړه د وینې په واسطه باندې ورلېږي کنه د بدن ټول حجرات دلته چې کومي د زړه ریټ هم زیات شي صحیح ده د زړه درزار هم زیات شي او دا قصي د تنفس ریټ د تنفس اندازه څنګه کیږي زیاتېږي ها اوس راځو او موږ بحث کوو په ویني په واسطه باندې کوم دی د غازونو لیدل دا چې ما تاسو ته سرکولیټری سیستم هم نه دی ویلې هغه ان شاء الله نیکسټ لیکچر کې وایو ګوري د ویني په واسطه باندې څه دی اکسیجن هغه انتقاليږي کاربن ډای اکساید انتقاليږي هورمون انتقاليږي غذایی مواد انتقاليږي چې څه شي کنه انزایمي هورموني کنه دا ارتي د ویني په واسطه باندې دا ویني چې ترانسپورټر دی صحیح دا چې کوم دی موټر دی بسر دی لمال وړي دا وړي صحیح دا اوس ګوري اوس دا دغه چې کوم دی غاز مثال اکسیجن مواخس دا به وینه څنګه انتقالي ګوري په وینه کې چې کوم دی اکسیجن د هیموګلوبین په واسطه باندې انتقالي د چا په واسطه باندې هیموګلوبین یا هیموګلوبین متوي هیموګلوبین او د دې چې کوم دی شارټ فارم ایچ بي دی صحیح ده ګوري هیموګلوبین چې کوم دی دا په دې ار بي سي کې چرته ار بي سي مطلب ریډ بلډ سیل ار بي سي ریډ بلډ سیل د وینې سره کورویات د وینې سره حجرات ګوري دا چې کومي د سی بای کنکیو شکل لري صحیح ده د سی مقعر طرفین ورته وایي کنه بای کنکیو ګوري د دې چې کومي د منځونه څنګه سی ورنوتی شاتي ولی په دې باندې هیموګلوبین موجودي دا پی د سی ور هیموګلوبین په دې ار بي سي حجره باندې دا حجره ده ها دا ار بي سي ده د وینې سره حجره ده سره کورویات په دې ځای کې څه شي هیموګلوبین کنه ها اوس دا هیموګلوبین چې کوم دی دا څه شي کوي غازونه انتقالي کاغه اکسیجن کاغه کاربن ډای اکساید
هر شی چې کوي هغه څنګه کوي انتقالي. خو دلته چې کوم دی زمونږ بحث څه شی دی هغه اکسیجن دی. نو ګورئ دا په ار بي سي کې موجود دي. کاربن ډای اکساید د وینې پلازما کې محلول ډول دي کنه. کاربن ډای اکساید څنګه د وینې پلازما کې محلول په بڼه اول زړه ته او بیا سږو ته د احتراق لپاره وړل کیږي. ما تاسو ته مخکې دا ویلي څو ځله مې د ویډیو کې ویلي چې ګورئ دا کاربن ډای اکساید چې هغه اول څنګه شي وینې پلازما کې کنه هغه څنګه اول زړه ته راشي زړه ته بیا زړه نه بیا سږو ته لاړ شي کنه دواړه سږو ته هغه بیا څنګه شي بهر کومه. ها اوس د تنفسي سیستم بعضې ناروغۍ دي هغه لکه اول چې کوم دی والګی یا کامن کولډ ورته ویلی شي. دا عام زکام څه دی کامن کولډ کامن کولډ. ګورئ د دې چې کوم دی یو عامل چې کوم دی دا څوک رامنځته کوي عامل چې کوم دی هغه وایرس دی. څه شی دی وایرس دی. ګورئ دا وایرس څه وایرس د دې عامل څه شی دی لکه څوک رامنځته کوي وایرس او دا د چا په واسطه باندې لیدل کیږي. وایرس باره کې من خبره کړې وه د الکترون مایکروسکوپ په واسطه باندې د چا په واسطه الکترون مایکروسکوپ. اوس عامل چې کوم دی دا د خولې د لاړو او د پوزې د اوبو په واسطه باندې دغسې د ټوخي او پرنجېدو په وخت باندې دا خارجېدی شي. دا وایرس چې تا کې مریض یې دا چې کومي پوزې نه اوبه ځي ټوخی پرنجی کوي که نه نو دا څنګه کېږي خارجېږي. صحیح ده هغه هوا ته شي. نو دا څنګه دا خارجېدی شي په دې طریقه باندې. او موږ باید کوم دی شخصي روغتیا ته پاملرنه وکړو. ټوخی کوو که نه دغسې مجلس کې ناست یو ځای کې ناست مخ واړئ صحیح ده دغسې دغه ورته ونیسي دا لاس چپ کړي او داسې ورته ونیسي. نو شخصي روغتیا باید پاملرنه وکړو صحیح ده په دې باندې خو تاسو نور پوهېږئ. بل چې کوم دی انفلوئنزا دی. څه شی دی انفلوئنزا. ګورئ دا انفلوئنزا چې کوم دی صبر وکړه ښه انفلوئنزا په خپله عامل چې کوم دی هغه هم یو وایرس دی. څه شی دی وایرس دی او دا وایرس چې کوم دی دا د دې والګي یا کامن کولډ چې موږ ورته ویل د دې سره فرق لري او داسې فرق لري ښه ډېر فرق لري. عموما د دې دغه چې کومي سخته تبه وي او دغسې سر خوږي که نه دا پکې ډېر راتلی شي او دا ډېر دوام کوي. څنګه دا اوږد شانتي دا انفلوئنزا او د دې دپاره باید څه شی وکړي داسې زیات استراحت ته ضرورت لري او ته باید زیات استراحت وکړي. بل چې کوم دی هغه دا ټي بي. څه شی ټي بي چې کوم دی دا د ټیوبرکلوسس. څه شی د ټیوبرکلوسس شارټکټ فارم دی مطلب لنډ هغه چې کوم دی دا ډېره خطرناکه ناروغي ده. دا د مرګ لامل هم کېدی شي. څنګه مرګ هم انسان ته مړ کېدی هم شي او د دې عامل چې کومي هغه وایرس نه وي. څه شی وایرس نه وي د دې عامل څه شی بکټیریا صحیح ده بکټیریا او دا چې کومي هوا د تنفس دغسې ناروغۍ په عامل باندې چې دا کوم ککړ څاڅکي که نه هغې په واسطه باندې منځته راتلی شي. اواله چې کوم دی هغه دغه وکړي تنفس کوي عموما که نو دا انسان هغه چې کله دا دغه کوي هغې ته لکه هوا ته خپل کاربن ډای اکساید خوشې کوي نو څه شی کېږي انتقالېدی شي. ککړ څاڅکي چې کومي هغې په واسطه باندې هم راځي. عموما ګورئ دا ککړ شوده چې کومي په دې بکټیریا باندې د ټي بي چې کوم ده دې باندې ککړ شوده وي دغسې لوښي لکه دې باندې دا لوښي چې کنټمینیټ شوي په دې بکټیریا باندې ککړي هغه پې موجود دي دغسې په کالیو باندې چې کومي دغه د مخ د وچولو د سمارټ ټوکر وغیره دا چې کومي دې په واسطه باندې منځته راتلی شي. او د دې علامات څه شی دي دوامداره ټوخی هر ټایم به دا ټوخېږي. څنګه هر ټایم ټوخېږي او د ساه اخیستلو په وخت کې به دا څنګه داسې ستونزه لري سمه ساه به نه شي اخیستلی او دا به ډېر زیات ستړی دا به څنګه فیل کوي مطلب داسې احساس به کوي چې دا به ستړی ډېر او بل دا چې کوم دی تبه هم لري. بله نښه دا چې دا به تبه وي عموما دا چې کوم دی اشتها نه لري اشتها یې کمه وي او دغسې ډنګري وچ شانتي او سینې هم درد کوي خوږېږي او بعضې ټایم کې چې کوم دی وینه لرونکی بلغم هم د دې دا د ټي بي یا د ټیوبرکلوسس څنګه دي دغه علامات دي. بل چې کوم دی دا نوي زېږېدلي ماشومان چې کوم دي هغې ته واکسین کوي. واکسین نوم معنی دی بي سي جي که څه ورته وایي او بي سي جي دی بي سي جي واکسین ورته وکړي. هغه واکسین چې کوم دی هغوی معافیت راوړي. صحیح ده څه شی وکړي معافیت ورته راوړي. ګورئ داسې چې کله دا بي سي جي واکسین دی ولوکي دي ماشومانو ته بي سي جي هغه لاړ شي بدن کې ورته پیچکاري کړي که نو هغه د ده په بدن کې پروت وي. صحیح ده واکسین په خپله دغه د دې عامل د ناروغۍ د عامل چې کوم دی هغه بکټیریا ویروس یا هغه په خپله مړ شوی یا را کمزوری شوی کمزوری کړی وي که نه کمزوری شوی خپله نه وي لکه موږ کمزوری کړي هغه واکسین موږ انجکټ کړو دننه لاړ شي بس د بدن معافیت چې کوم وي هغه راشي. صحیح ده بدن آرمي او دا فوج څه وي هغه پرې راشي چې کله راشي وګوري او دا خو مړ دی که نو مطلب وی پیژني. صحیح ده یا چې ژوندی یم که نه څنګه ژوندی یم هغه بس وپېژني او ولا کمزوری دی که نه نو یې مړ کړي یا که نه خو ګورئ په دې امیونټي سیسټم کې چې کوم دی په قوت مدافعت کې که نه دا معافیتي سیسټم چې کوم دی د بدن د آرمي دوی یو خاصیت لري چې یو شی یو ځل وګوري هغه خپل میموري ته واچوي. صحیح ده حافظې ته یې واچوي دماغ ولې واچوي بس چې کوم بل ځل بیا دا کس راځي تیار یې پېژندلی د دپاره انټي باډي موجوده یو بس ورهکي وي او بس
بد ساتي جوړ کړي هغه ختمي نو دا چې کومي د بي سي جي دا په خپل واکسین دی صحیح ده دالته چې ورولېږي دې باره کې چې کوم دی د دې په خلاف کې انټي باډیانې جوړ شي تیارې جوړ بس بل ځل کوم دا ټي بي وایرس راځي کنه او بس لکه اختیام په دې ناروغي اخته شي دا ټي بي وایرس چې راشي بس دوی تیار انټي باډي لري د دوی په ذهن کې او تا خو له کپلان کې دی کنه دا زموږ دشمن دی دا ویلي سي پاتې نه نشي نو دا څنګه کی دا ختم کی نو ګوري دا معافیت من سره وړي او معافیت ګوري یو مطلب دی کنه چې prevention is better than treatment لکه وقایه چې کوم دا هغه د درملن څنګه دا بهتره ده نو تاسو باید د دې واکسین لکه د مخکې نه وکړئ واکسین ته کوم ضرر نه لري نو دا څنګه د مخکې نه باید تاسو وکړئ چې آینده کې د دې خطرناکې ناروغۍ څخه په امن کې شئ ځکه چې دا د مرګ لامل هم کېدای شي نو دا زموږ د نهم کلاس د بایولوژي سیکنډ چپټر see you soon ان شاء الله in next lecture والله تعالی سپارم